السلام علیکم ملګرو، په دې ویډیو کې رسه د کرکټ دوه مهم معلومات شیر کوم. یو خبردار چې د افغانستان لوبډله هم د ایشیا کپ لپاره پاکستان ته رسیدله او د روان ورلد کپ نړیوال جام لپاره پاکستان د خپل نوي شرط کیټ رونمایي هم کړې ده. پاکستان چې د ورلد کپ لپاره د کم نوې شرط جوړ کړل نو د تاسو په کم نظر باندې ګورئ چې د ورلد کپ لپاره د پاکستان د شرط ټیک دی او کنه خپل رائے خپل کمنټس را سره ضروری شیر کړئ. نو څنګه چې تاسو پاتره ملګرو چې ایشیا کپ ورځ دوه بعد شروع کیږي د ایشیا کپ د لپاره نن د افغانستان لوبډله پاکستان لاهور ته رسیدلې ده چې د نن به د ایشیا کپ د چمتووالي لپاره د افغانستان لوبډله په قزاق سټیډیم لاهور کې پریکټیس کوي. تاسو ته دا معلومه شي چې د ایشیا کپ د افغانستان دوه میچونه په پاکستان کې دي. پاکستان کرکټ بورډ هم د روان ورلد کپ لپاره د خپل نوي شرط رونمایي کړې ده. پاکستان کرکټ لوبډله پر روان نړیوال جام کې د دې شرط سره ګراوند ته کوزيږي. نو تاسو خیال پاکستان چې د ورلد کپ لپاره د کم نوې شرط جوړ کړل نو دا خدي او کنه خپل رائے خپل کمنټس را سره ضروری شیر کړئ. نو دا د کرکټ یو دوه لړ او مختصر معلومات. دا څنور کرکټ معلوماتو لپاره زمنګ سره اوسئ. ملاویږو بل ویډیو کې د الله پامان.